دیندار سړی کیم دی؟ کیم سړی ته میږه د دینداره نه ویلی شي چې ته دینداره یې. کسی نن سبا میشتوس دینداری دا صرف مینځ رژا زاکوت نفلی عبادت ذکر اذکار تسبیحات دا ګڼلی دو. او دغه رنګې د دینداری په متعلق د میش تصور دا صرف د حقوق الله متعلق دی چې یو کس د الله تعالی حقوق په ځای کوي بس دا سړی دیندار دی. او کچیر د بل چا متعلق د میش تصور هم دی د بل کس متعلق چې دا سړی د لمونځ وکړه بس دا دیندار دی، رژا نسی دا دیندار دی، او حج وکړه دا دیندار دی، ذکر اذکار تسبیحات دا کو دا دیندار دی. او د ځون متعلق هم میش دغه تصور دی یو سړی دی لمونځ وکړه دا وایي چې زه دیندار یم، رژا نسمه زه دیندار یم، زکات ورکوه زه دیندار یم، ذکر اذکار که تسبیحات که زه دیندار یم. حالانکه دینداری دا ته نشي ویلی. میشتوس د بنده حقوق د کیم ځای پر ادا کړي دي چې کیم د بنده حق دی، حقوق العباد دی، اته چې څومره اهمیت ورکول په چار دی دومره اهمیت میشتوس نه دی ورکړی. میشتوس د چا حقوق په ځای کړي دي او میشتوس د چا سره په معاملات کې په معاشرات کې همدردي کړي دي، میان رویم کړي دي، کې د چا سره د میش معاملات صحیح دي، د چا سره خروب دي، د چا سره میش حسن سلوک کړی دی، همدردي کړي دي ورسره. لکه څرنګه چې شریعت د حقوق الله په اهمیت باندې زور ورکړی دی داسې د حقوق العباد په اهمیت باندې زور ورکړی دی. د یو بنده لپاره د ایمانداری لپاره چې دا سړی دیندار دی، ایماندار دی، نیک دی، د لپاره لکه څرنګه چې لمونځ ضروري دی داسې دا خبره هم ضروري ده چې دا د یو مسلمان ته تکلیف نه ورسوي. لکه څرنګه چې یو مسلمان سړي لپاره رژا هم ضروري ده داسې د بنده په حقوق کې دا هم ضروري ده چې ناحقه دی نه قتل کوي. لکه څرنګه چې یو مسلمان سړي لپاره زکات او رژا دا هم ضروري ده داسې د بنده لپاره پکار ده چې هغه په ناب تول کې کمی نه کړي د مسلمان ورور سره، د مسلمان ورور سره د یا حقوق دا نه کو ضایع دته زیاړه نه وکړو، په د باندې تهمت نه ولګوي. داسې لکه څرنګه چې حقوق الله اهمیت دی د حقوق العباد هم اهمیت دی. د دینداروري لپاره چې یو سړی د دیندار وي نیک دی هغه لپاره لکه څرنګه چې د الله تعالی حقوق په ځای کول دا ضروري دي داسې د بنده حقوق په ځای کول دا هم ضروري دي. دغه رنګې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دته یوه مقدمه پیښ شوله. په هغه مقدمه کې دوه ګواهون وي. بیا یو ګواه خو داسې و چې هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پېژنه چې دغه نیک دی، دیندار دی، عادل دی. او دا قانون دی چې په کوم ځای کې یو دوه کسونه د ګواهۍ دپاره پیش کیږي، بیا قاضي چیف جسټس د هغې علاقې مشر حاکم هغه دا کس چې دا کس څومره دیندار دی دا کس د ګواهۍ تشتان دی او که نه دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په یو ځای کې اعلان وکړ چې دا یو ګواه خو زه پېژنم دا خو عادل دی، دیندار دی، نیک دی، دا بل زه نه پېژنم. دغه ګواهي څوک ثابتوي چې دا بل کس ها دیندار دی، د ګواهي قبیله دو یو کس ها نشه چک صرف یو کس داسې و چې یا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې زه د ده عدالت ثابتوم مته پته شته دا سړی دیندار دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې څرنګه ثابتوي؟ دا ورته وویل چې بس دا کس مولده دی، دا نیک دی، دا بزرګ دی، دا عادل دی، ښه چارې کو غلطې چارې نه کو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دغه انسان نه درې سوالونه وکړل. اول سوال دا ورسره وکړه چې کسه دا کس ته تو چیرې ګاونډي تېر شوی دی چې د ده شپه د ده د ریز متعلق یا د ده ویلوړي د نوستي متعلق تو ته څه خبر وي، څه معلومات وي درته؟ ده ورته چې مو ته علم نشته. بیا یې سوال ځنه وکړه، ده ورته وویل چې دغه کس سره تو چیرې پیسې لین دین معامله کاروبار تجارت ته کړی دی؟ ده ورته وویل چې مو خو تجارت نه ورسره کړی، مو ته خو علم نشته. درم سوال یې ځنه وکړه. درم یې دا ورته وویل چې کسه دغه کس سره تو چیرې سفر کړی دی چې په سفر کې د ده اخلاق څرنګه دي، د ده کردار څرنګه دی، د ډیور سره، د کلندر سره، د سوارلۍ ول سره، د
کردار څرنګه دی د دغه علم شته درته ده ورته چې نشته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل فلعلک رأیته خارجا من المسجد بعد الصلاة، یې چې موږ ته لګېږي چې دا چېرې تو د لمانځه نه د جماعته نه راوتل په وخت کې تو دا کس چې دا دینداری دی لمونځ کو دغې وجه ته چې دا عادل دی او دینداری دی نیک سړی دی. عمر فاروق رضی الله ورته دغه کس ورته وویل چې جی بالکل داسې دی، مو د جماعته نه چې بهر ته راوتم دا چې دا سړی لمونځ کو دینداری دی. عمر فاروق ورته وویل چې فانت لا تعرف، نو دا کس تو نه ده پېژندلی. دغه مطلب یې دا دی چې څو پوره د دغه کس سره تو سفر نه وي کړی، د سفر متعلق د ده کردار تو ته معلوم نه وي، د کاروبار متعلق د ده چې کوم اخلاق دي تقوا دا نه وي درته معلومه، او دغه رنګې د ده سره د ګاونډیتوب متعلق د ده ویلوړی نوستی د ده رز شپه دا نه وي تو ته معلومه، دا انسان مسلمانولی دا ته په صحیح طریقه سره نشي بیانولی. نو خلاصه د دادو لکه څرنګه چې یو کامل مؤمن وي، کامل انسان وي، دا ایماندار وي، دیندار وي، دغه د پوره لکه څرنګه چې لمونځ ضروري دی، رژا ضروري دی، زکات ضروري دی، نفلي عبادت ضروري دی، داسې دته په چار دو چې مسلمان سړي ته زیاړه نه کو، غلا ده نه کو، ځینې د داسې د ده قتل نه کو، او د ده سره د خیانت نه کو، د ده سره د کمای بې شی په کاروبار کې نه کو. دا ټول حقوق العباد متعلق ګرځي. لکه څرنګه چې د ایمانداري دپاره حقوق الله باندې عمل دا ضروري دی، داسې په حقوق العباد باندې عمل دا هم ضروري دی. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمون سړی هغه دی چې د ده ژبې نه د ده د لوس نه بل مسلمون سړی محفوظ وي. نو کسی د اسلام دپاره د مسلمانولي دپاره نبی علیه الصلاة والسلام دا شرط ښیي چې د ده ژبې نه د ده لوس نه دا بل انسان محفوظ وي. نو کسی د مسلمان تعریف ها پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه د حقوق العباد نه کړی دی. نو د حقوق العباد ډېر زیات اهمیت، ډېر زیات فضیلت یې دی. انشاءالله مخکې تفصیلي دغه د حقوق العباد متعلق احادیث او روایات دا په تفصیل سره ذکر کیږي.